د لوی خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا سپین ږیری ولسمشر کوم ګوند نه لري چې ځان او خپله ډله وپړسوي. یوازې 2 بچیانې دي، هغه هم د ځمکې پر هبل مخ خاستیږي. مجاهد او ټوپکیان نه دی چې په خپل افراطي او زهرجن فکر او خوی خلک ودړي، بلکې یو مهربان استاد دی. عیاش او د حوض غلام نه دی چې د شیر و شراب محفلونه ونیسي، بلکې ترکاري خوري. فیوډال نه دی چې خولۍ د نور توی کړي او ګټه دې د جیب ته لاړه شي. انسانان نه زبېښي. پلار ګټلی نه دی چې له پلاره ورته پاتې دي او دی د نورو له برېته غوړه خوله ګرځي، بلکې نیم عمر یې کتابونو ورنه چور کړ. دا جنرال ابن جنرال، رئیس ابن رئیس له کیسې بې برخې دی. دا خارګوټو ماڼۍ او دارۍ وږی نه دی چې پټکې پرې وکړي. یو کور یې په امریکا کې و، هغه یې هم خرڅ کړ. دلته یې په دارالامان کې یوه حجره پرې واخیسته. غلی درباري نه دی چې میلیاردونه ډالر یې د یارانو خندا ته نظر کړي، بلکې د خپلې ادې زامن یې ترې مرور دي. سهار او ماښام یې پر سټیج او تلویزیون سپکوي. د خوب، شکرې خوب او شاهانه چکر مین نه دی چې د خپل ذوق او اروا ګلانو ته اوبه ورکړي، بلکې په روزانه 13 ساعته رسمي کارونه او منډې ځینې نیسي. د امنیت، دفاع او کورنیو چارو مشران مقرره دا وایي چې د شپې تر 2-3 بجو له ولسمشر کاري مجلس ته کېنولي وو. ښه چې داسې ده، نو ولسمشر غني ولې بد دی؟ ولسمشر ځکه بد دی چې واک یې ځوانانو ته ورکړ. ولسمشر ځکه بد دی چې غله له پارلمانه وشړل. ولسمشر ځکه بد دی چې د غصب پوښتنه یې وکړه. ولسمشر ځکه بد دی چې یوازې په 2015 کال کې د طالبانو 15 والیان ووژل. ولسمشر ځکه بد دی چې په تس لاس خانان له ځانه وشړل. ولسمشر ځکه بد دی چې د پاکستان سره سوداګري له 8 میلیارډ ډالر 1 میلیارډ ته راښکته کړه. ولسمشر ځکه بد دی چې 3 میلیونه ګوند حزبیان یې د پاکستان له غېږې راوستل. ولسمشر ځکه بد دی چې کمانډو ځواکونه یې د ګوتو له شماره زرګونو ته لوړه کړه. ولسمشر ځکه بد دی چې نیم افغانستان ته یې برېښنا ورکړه. ولسمشر ځکه بد دی چې د منځنۍ اسیا، اروپا او چین ته یې د سوداګرو لارې جوړې کړې. ولسمشر ځکه بد دی چې برېښنایي تذکرې د شروع او د خراسان مخ ته یې خاورې ور وشیندلې. ولسمشر ځکه بد دی چې د 1.5 لک امریکایي عسکرو تر وتو وروسته یې د دې هېواد ناموس او حیثیت وساته، په داسې حال کې چې ISI، ایران او طالبانو د کابل د هوارولو او بیا واک ته رسېدو خوبونه لیدل. ولسمشر ځکه بد دی چې د ډاکټر نجیب او پښتنو قاتل 3 کاله له وطنه ورک کړ. ولسمشر ځکه بد دی چې له پاکستان سره یې غبن فاحش وکړ. ولسمشر ځکه بد دی چې 8 میلیارډ ډالر یې درته ذخیره کړل. ولسمشر ځکه بد دی چې له پاکستانه 1 میلیون کډوال راوستل. ولسمشر ځکه بد دی چې د پاکستان 150 د دوا، 400 د سیمنټو او لسګونه نورې فابریکې د سوداګرۍ په کمولو سره صفر کړي. ولسمشر ځکه بد دی چې د ایران څخه ګول او سیمنټ یې بند کړل. ولسمشر ځکه بد دی چې خلکو ته مفت پیسې د جهادي مشر، قومي مشر، پیر او مرشد په نوم نه ورکوي. ولسمشر ځکه بد دی چې پښتو یې وروسته له عبدالرحمن خانه د 2م ځل لپاره د دربار او دفتر ژبه کړه. ولسمشر ځکه بد دی چې لوړو زده کړې، کانکور، پاسپورت او لسګونه نورې چارې عصري او پرمختللې بڼې ته واړولي، او لسګونه نور داسې کارونه چې غدایان، غولول شوي، کرایي لیکوالان او د وطن شر غوښتونکي بد ورته ویې کړي. زه په آخر کې د یو مسؤول او کشر ځوان په صفت غواړم ووایم چې ولسمشره ته ډېر ښه بد نه یې، بلکې ښه بد دي، او ستا دا کارونه به د انسانیت، وطن، افغانیت او پښتونولي ماینان هېر نه کړي. ستا ملاتړ به کوي. له ملګرو نه هیله کوم چې دا ویډیو شریکه کړئ.